په کابل کې د مهاجرینو راستنیدونکو کډوالو وزارت له لوري د مهاجرینو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شوه. په یادو مراسمو کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت اداري مرستیال مولوي ارسلا خان خروټي وویل د افغانستان د اسلامي امارت له واکمنېدو څخه تر اوسه پورې 2.8 میلیونه افغانان هیواد ته راستانه شوي چې له ډلې په تیرو 12 میاشتو کې له 1.3 میلیونه راستنیدونکو هیوادوالو سره په فرضي او صفري کرښه کې د یو شمېر مرستندوی بنسټونو په همکارۍ نغدي، خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوې او خپلو سیمو ته انتقال شوي دي. چلنی کمرغه د افغانستان اسلامي امارت له بریا وروسته د وضعیت په ښه کېدو سره شاوخوا 2.8 میلیونه افغانان له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه خپل هیواد ته راستانه شوي چې د دوی له جملې څخه په تیرو 12 میاشتو کې تقریبا 1.3 میلیونه راستنیدونکو سره د هیواد په صفري او فرضي کرښو کې د یو شمېر مرستندویو بنسټونو په همکارۍ د نغدي، خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې ترسره شوي او خپلو سیمو ته لیږدول شوي. په مراسمو کې د افغانستان د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنیفي وویل د مهاجرینو د ثبت کمیسیون تر دې دمه 3,32,338 کسان ثبت او راجستر کړي. په خبرې د ترانسپورټ کمیټې له 13,000 زیاتې کورنۍ د 12 میلیونو افغانیو په ارزښت مختلفو ولایتونو ته انتقال کړي دي. 13,111 خانواده به ولایت‌های مختلف افغانستان تا حال انتقال گردیده است. تخمینا 12 میلیون و 3,28,940 افغانی تخمینا برای انتقال مهاجرین تا حال هزینه شده است از طرف کمیته ترانسپورت. همدارنګه مولوي عبدالسلام حنیفي زیاته کړه له پاکستان هیواد څخه د راستانه شوو افغان کډوالو لپاره هر ډول مرستې وررسېدلي او جریان لري. په خبره یې له زرګونه کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره شوې. و برای 7,22,994 بسته های غذایی برای از اینها تا حال توزیع شده و 1,000 بوری آرد و 1,000 بشکه روغن و 25,992 عدد کمبل و 1,090 تخته فرش برای از اینها در اونجا برای خدمت مهاجرین تا حال توزیع شده. په ورته مهال په یادو مراسمو کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني بیرادر وویل اوس مهال په افغانستان کې د ښځو حقوق تر بل هر وخت خوندي دي. په وینا یې نړیواله ټولنه د دې لپاره په اسلامي امارت بندیزونه لګوي چې په افغانستان کې د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوي دي. همدارنګه ښاغلي مرستیال نړیوالې ټولنې ته ګوته ونیوله چې په غزه کې فلسطیني ماشومان، ښځې او بېګناه انسانان شهیدان کیږي، خو نړیوالې ټولنې په سترګو پټۍ لګولي او د یادو قتلونو په اړه نمایشي غونډې ترسره کوي. د بشریت په حق کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې پر دومخي چلند تعصب کوم چې د افغان کډوالو او په غزه کې له 18,000 د زیاتو بېګناه وګړو ښځو او ماشومانو د قتل عام په اړه پر یو نمایشي غونډه بسنه کوي او پر اسلامي امارت بیا د ښځو د هغو حقوقو له امله بندیزونه او فشارونه واردوي چې د بل هر وخت په نسبت په هیواد کې تأمین دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو جګړو او ناامنیو له امله د هیواد دننه 3 میلیونه وګړي بېځایه شوي وو چې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د مرستندویو ادارو له لوري 1.3 میلیونه داخلي بېځایه شوي افغانان بیرته خپلو اصلي سیمو ته ولېږل. محمد عمران سرکوټوال، حریت نیوز، کابل.